السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن مو داسې یو په زړه پورې ښکلې ویډیو تاسو برابره کړې چې هغه ده د ښځې سره دشاه لخوا سیکس کولو ګټې. د لواطت د بدوالي په اړه د طبیبانو ځینې حیرانوونکې څېړنې له نارینه، ښځې یا حیوان سره د شالو لارې جنسي اړیکې نیولو ته لواطت ویل کیږي. همداشان ډاکټران وایي چې له میرمنې سره 10,000 کوروالی کول انسان دومره نه کمزوری کوي لکه یو ځل لواطت چې یې کمزوری کوي. همدارنګه ځینې پوهان وایي کله چې یو څوک یو ځل لواطت وکړي نو د 1 کال لپاره به یې د بدن ټول رګونه کمزوري شي. که یې 2 ځله وکړي نو د وار مخکې انزال له ناروغۍ سره به لاس او ګریوان شي، او که همداسې ادامه ورکړه نو ټول بدن به یې کمزوری شي چې بیا به له خپل میرمنې سره د کوروالۍ هیڅ توان نه لري. دا چې څوک له میرمن سره کوروالۍ نشي کولی د هغه او د ښځې هیڅ توپیر نشته. ګرانو دوستانو، که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس هم سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان وهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو نه هم تاسو خبر اوسئ. او که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو د موږ ویډیو ځان سره لایک کړئ چې نور دوستان مو هم خبر شي.